خو یو مسله دې سره یاد وساتئ په مور او پلار باندې د مال خرڅ کولو مطلب دا نه دی چې دوی له زکات ورکوي. پوه سمې پوهېږي ځکه مور او پلار له زکات نشي ورکولی. دا د دین مسله ده، د شریعت مسله ده چې مور او پلار له زکات نشي ورکولی، په هغو باندې زکات نه کېږي. څنګه چې په بچي باندې زکات نه کېږي، په لور باندې زکات نه کېږي، په نوسۍ باندې زکات نه کېږي، په مور او پلار باندې نه کېږي، همدقه رنګې مور او پلار له نشي ورکولی. په څه باندې پوهېږي؟ نو مور او پلار باندې زکات نه کېږي. کم نفلي صدقات چې ته کې تعالی الله جل شانو مال دولت درکړی دی، نو چې کمې نفلي صدقې کې نو هغه مور او پلار له ورکولی شي، یا هغه خپلو بچو له ورکولی شي. په څه باندې پوهېږي؟ هغه خپلو نوسو له ورکولی شي، هغه خپل نیا نیکه له ورکولی شي. خو چې کمې واجبې صدقې دي، د نظر صدقه ده، د روجې ده، څه ورته وایي کفاره ده، یا د صدقې فطر چې مونږ ورکوو، په څه باندې پوهېږي؟ دا واجب صدقات دي. او یا مونږ د قسم کفاره ورکوو. دا چې څونه واجب صدقات چې دي دغه خلکو له نشي ورکولی. په څه باندې پوهېږي؟ مور او پلار له، بچو له، لوڼو له یا زامنو له، نیا نیکه له، بره پسې ده او ښکته پسې ده. چې کوم خلک ستا نه پیدا دي او چې د کومو نه ته پیدا یې، هغو له دا واجب صدقات نشي ورکولی. نور نفلي صدقات دغه خلکو له ورکولی شي. په څه باندې پوهېږي؟ نو بهرحال الله جل شانو چې دلته را د کم مال خرڅ کولو دا ذکر کوي، نو دلته د دې نه نفلي صدقات مراد دي. نفلي مال خرڅ کول تی مراد دي، زکات او واجب صدقات تی نه دي مراد. نو د دغې وجې نه دغه صحابي ته د دغې په ذریعه باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام په واسطه باندې الله جل شانو دغه آیت را نازل کړی د صحابي دپاره چې ای پیغمبر ته دغه صحابي ته ووایه چې که ته مال خرڅ کول غواړې نو د ټول نه مخکې ستا د مور او پلار په تا باندې حق دی. نو چې مور او پلار خبره پکې وشوله نو دا نفلي صدقه شوه، واجب صدقه نه شوه. دویم نمبر حق په تا باندې چا دی؟ د اقربینو، رشته دارانو دی. ستا چې کوم رشته داران دي، نږدې خلک دي، ستا خپل خپلوان دي، په کلي ګاونډ محله کې ستا څونه نږدې خلک دي، نو دویم نمبر حق په تا باندې دغه خلکو دی.